اخر هم پاکستان د طالبانو په وړاندې ماتې ومنل. پاکستان غواړي ترڅو د دواړو هیوادونو په خوښه د خبري ناستو له لارې د سرحدي نښتو د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته ورسیږي. دا چې پاکستان څه ډول غواړي یا د ستونزې حل کړي او په وړاندې د طالبانو دریځ څه دی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پاکستان وایي له طالبانو سره د خبرو په حال کې یو. د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته اوس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو ډلې سره د اختلافاتو د اوارۍ په اړه د خبرو په حال کې دي. ډان ورځپاڼې ریپورټ ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پنجشنبه د لیندۍ په دریمه په خبري ناسته کې له طالبانو سره د خبرو دوام تایید کړی دی. هغې په اونیزه ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ وروستیو نښتو ته په اشارې سره تایید کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ ستونزې سته. بلوچ زیاته کړې دواړه لوري د خرلاچې سرحدي سیمې په ګډون د سرحدي سیمو په اړه د منظمو ناستو په حال کې دي. په تیرو 2 اونیو کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي. پاکستان له طالبانو سره د خبرو په دوام د سپین بولدک دروازه چې پر پاکستاني پوځیانو له برید وروسته تړل سوې وه د دوشنبې په ورځ بیرته پرانیسته. د ویلو ده چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وضعیت لا هم عادي حالت ته نه دی ستون سوی. په دې ولسوالۍ کې 2 ورځې مخکې د نښتې له امله یو پاکستاني پوځي او یو طالب وژل سوی و. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.